ملالۍ یوسفزۍ امیر المؤمنین ملا هیبت الله وننګاوه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مرغومي پر 22 او 23 د اسلامي هیوادونو استازو په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په تړاو 2 ورځنۍ غونډه وکړه چې امرالله صالح د اسلامي امارت د مفکورې پر ضد لوی ګزار بولي. هغه لیکلي چې په دغه ناسته کې د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو څخه منل شوو دین پوهانو پیژندل شوو څیرو او د نوبل سولې جایزې ګټونکې پښتنې ملالۍ یوسفزۍ هم ګډون کړی و او د اسلامي امارت هغه مفکوره یې وننګوله چې ګینې په اسلامي شریعت کې نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی. امرالله صالح لیکي په دغه غونډه کې د ملالۍ یوسفزۍ ګډون او د هغې له لوري د افغان نجونو په ملاتړ وینا د اسلامي امارت د هغې مفکورې پر ضد خورا غوره دریځ و چې ګینې پښتنې نجونې له زده کړو سره لیوالتیا نه لري. هغه ډیره کړي د ملالۍ یوسفزۍ وینا د هغې د نوم او توکم له مخې ډیر ارزښت لري. د اسلامي امارت هغه روایت چې ښځې په پښتني ټولنه او کلتور کې له زده کړو سره لیوالتیا نه لري د وخت تر ټولو لوی بدعت دی. نوموړی لیکي په دې غونډه کې د یوې قرباني په توګه یوې افغانې ښځې ته د ګډون او خبرو حق ورکړل شوی وای نو د یوې زیانمنې په توګه به یې د اسلامي امارت د کوچلاغ افراطي مفکوره لا ډیره او په ښه توګه ننګولې وای. ګډونوالي افغانې ښځې به د پاکستان سیاستونه د اوسنیو روانو ناورینونو د اصلي سرچینې په توګه یاد کړي وای. د صالح پر باور اسلامي امارت په دغه غونډه کې د نه ګډون پر پریکړه ډیره هوښیاري کړې. ګینې په ډیپلوماټیکه ژبه به یې پرته له سپکاوي بل څه نه وای اورېدلي. ملالۍ یوسفزۍ د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د مسلمانو هیوادونو له ټولنې وغوښتل چې اسلامي امارت د په رسمیت نه پیژني او د اسلامي امارت له لوري پر ښځو و نجونو د روانو بندیزونو پر ضد کلک ودرېږي. ملالۍ یوسفزۍ د مسلمانو ټولنو پر مشرانو غږ وکړ چې د اسلامي امارت له مشروعیت څخه د انکار وکړي ترڅو په دې توګه خپل رښتینی مشرتوب ښکاره کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.